ملا یعقوب څنګه د هیبت الله مخکې ودرېد؟ هیبت الله سره ولې او څنګه خلاف شو؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. کله چې انس حقانی او ملا یعقوب دوبۍ له سفره راوګرځېدل، په هیبت الله د کودتا اوازې زیاتې شوې. بلخوا ملا هیبت الله خپل ټول ساتونکي بدل کړل او په کندهار کې پوځي بڼه خپره ده. اوس ویل کېږي چې ملا یعقوب د هیبت الله پر وړاندې د پوهنتونونو او مکتبونو د خلاصېدو غوښتنه کوي چې دواړه سره په جنجال دي. ملا یعقوب غواړي خپله ډله جدا کړي او د ګوټ طالبان یعنی ښه طالبانو په نوم ډله جوړه کړي او مشري به یې ملا یعقوب کوي. ویل کېږي که چیرته ملا هیبت الله پوهنتونونه او مکتبونه د خلاصېدو غم ونه خوري، ممکن دواړو ډلو ترمنځ لویه جګړه رامنځته شي او افغانستان به یو ځل بیا دربدر شي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.